په ګوګل باندې دا درې سيزونه په ټول عمر کې سرچ کوئ او خاص کر په دې کې چې دا دریم نمبر سرچ دی کله تاسو یعنی کې چرته سرچ کو په ګوګل باندې نو دې تاسو ډېر غټه مسله جوړې دی شي دا کم سرچونه دي او دې نه کم مسله جوړې دی شي نو په دې ویډیو کې صدقه شیر کوم چې ویډیو سکپ نه کوي ضرور د لاس په وګورئ ډېر زیاته اهم او ډېر انفارمیټیو ویډیو ده راځي د ویډیو طرف ته د ویډیو شروع کولو مخکې زموږ د پیج تاسو ضرور فالو کوئ د دې انفارمیټیو او د نوو ویډیوګانو لپاره وستاسو ته پته چې نن سبا په ګوګل باندې هر قسمه سیس تاسو سرچ کوئ یعنی چې هر کس دا غواړي چې موږ د ګوګل باندې دا سیس سرچ کوم ته پته ولګي او اصل کې بدی کې او درې دي سرچونه چې تاسو شیر کوم چې هغه تاسو مکمل په ټول عمر کې هم نه سرچ کوئ په ګوګل باندې هغه نه تاسو ډېر غټه مسله جوړه دی شي اوس په دې کې چې په نمبر 1 باندې کم سرچ دی چې هغه تاسو نه کوئ هغه د بیماری باره کې یو سرچ لکه یو ډیزیز دی هغه باره کې تاسو سرچ کوئ مثلا تاسو بیماری او څه بیماری ده او هغه باره کې تاسو ګوګل باندې سرچ وکړئ نو تاسو ته پته چې پای کې ډېر زیات ویب سټ تاسو ته یعنی کې راشي پای کې تاسو یو نیم ویب سټ کولاو کړئ پای کې ډېر شي ارټیکل لیکلی نو په دې کې زین دي ویب سټ چې هغه یو فزول کسانو لیکلي چې باغې کې درو لیکلي تاسو چې کله هغه بیماری دومره ورکی بیماری خو ګوګل تاسو دومره غټه کې د سړی بیا چې دغه ګوري نو خلک مکمل حیرانم کې او بل تاسو سړی په ډیپریشن کې وړيږي چې بیا په ډیپریشن کې وړيږي چې دا یو دومره غټه مسله ده نو خلک بیا سوچونه کوي او دا قصې بي سي نو دینه خرج په ګوګل باندې تاسو د بیماری باره کې او لسره سرچ کوئ نه یو خدای سرچ شو چې د بیماری باره کې تاسو ګوګل باندې مکمل سرچ نه کوئ په دویم نمبر باندې کوم سرچ دی هغه تاسو کوم سوشل میډیا اکاونټ شي دي ته مسله جوړې دی شي هغه کوم یو سرچ دی ارسه وسم شیر کوم په دویم نمبر باندې دا سرچ دی کلم تاسو یعنی کې اکثر په کروم کې یا په ګوګل کې تاسو سرچ کوئ یا فیسبوک لاګین پیج.com یا تاسو یوټیوب لاګین پیج یا وغیرہ نور هم دي ویب سټ کوم مشهور اپس دي هغه باره کې هغه ویب سټ همي لکه یوټیوب شو فیسبوک شو یا فایور شو نور دي ویب سټ مشهور کله تاسو هغه اوپن کې مثلا فیسبوک شو تاسو باید ورکه فیسبوک لاګین پیج تاسو کله هغه ګوګل کې تاسو ورکه نو اوس په ځین دي چې کسان راوته شي هکرانی هغه په دغه یو لاګین یو فزول پیج جوړ کړي چې هغه د خلکو ایډیا نه هک کوي نو چې کله تاسو د فیسبوک په شان مکمل پیج او تاسو په دې کې پته نه لګي چې کله تاسو هغه اوپن کړئ نو بیا به تاسو څه کوئ پای کې خپل آی ډي ورکوئ پاسورډ ورکوئ نو هغه تاسو کوم آی ډي پاسورډ چې دغه هغه کس لاړ شي کوم کس چې دا ویب سټ جوړ کړی دا کوم پیج جوړ کړی نو هغه تاسو آی ډي په اسانه باندې بیا تاسو نه یعنی کې وهلی شي یعنی کې ریموو کولی شي تاسو نه یعنی کې هیک کولی شي یو خو دغه شو نو تاسو چې کوم سرچ کوئ په ګوګل کې تاسو به www.facebook.laginpage.com دا به تاسو سرچ کوئ نو فیسبوک کوم ریل لاګین پیج دا به تاسو شو شي نو باید کې تاسو خپل آی ډي لاګین کولی شئ بیا دینه دا خارجي تاسو مکمل د ویب سټ کوم فیسبوک چې تاسو استعمالوئ ما تاسو به فیسبوک اپلیکیشن استعمالوئ یو خو دا سرچ شو دو سرچ شو دا دریم کوم سرچ دی ما تاسو مخکې ویلو چې دا ډېر زیات یعنی کې فزول سرچ دی تاسو په لګي کې هم مکوئ دا چې کله تاسو کوم تاسو ډېر غټه مسله جوړې دي شي هغه کوم یو دی ما تاسو په ویډیو په اول کې هم ویلو چې دا ډېر فزول سرچ دی دا دی د ویټ لاس یعنی کې کله یو نیم انسان چې هغه وجود کله چې هغه شي نو هغه چې زره خپل وجود کم کما یعنی کې ویټ لاس باره کې هغه سرچ ورکي نو پای کې زندي ویب سټ راوځي تاسو به دا هم پته چې ارټیکل لیکلي نو پای کې دا یو نیم د دې کسي کنه چې هغه بل انسان لپاره خنه وړي نو هغه یو درو لیکلي تاسو دا کوي دا خوري تاسو یا دا مخوري نو به کې دا سيزونه لیکلي چې تاسو په بدی باندې ویټ لاس کېږي د سيزونه سره نو هغه به کې درو لیکلي چې تاسو کله هغه کار وکړئ نو هغه تاسو کوم موجود چې کوم جسم چې دا غیته یعنی کې مکمل هغه جسم خرابوي الټا تاسو جسم ته نقصان رسي نو دغه نه خرج دی ویټ لاس باره کې هم تاسو په ګوګل باندې مکمل سرچ نه کوئ دا یو درې دي سيزونه چې دا په ګوګل باندې تاسو په ټوله ژوندۍ کې سرچ کوئ ما تاسو په دې ویډیو کې شیر کړم کدا ویډیو خو شی ویډیو لایک کړئ نور مرګ سره ویډیو ضرور شیر کوئ چې هغه ته پته ولګي او چې هغه دا سرچ په ګوګل باندې نه کوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ نور مرګ سره شیر کړئ زموږ د پیج تاسو ضرور